روسیې پر روغې جوړې ټینګار کړی ده. ستاسو په نظر د کابل او اسلام آباد اړیکې کوم لور ته روانې دي؟ پاکستان خو د ایجاد تر اوسه پورې مداخلي دي په افغانستان کې. د افغانستان ملت ته تاریخ د افغانستان معلوم ده او د موږ مختلفو حکومتونو کم جال جوړی چې غوښته پاکستان سره اوسي ونه سو کړی او پاکستان بدبختانه یو لاسپوڅه حکومتونه یې همیشه مالته خود مختاري نه لري په خپل سیاست کې، هم بیروني هم داخلي. که داخلي لري بیروني سیاست خو بیخي نه لري. اقتصاد هم په پردیو پیسو ولاړ دی. هغوی په خپل اختیار کې نه افغانستان خلک څنګه جال جوړی وکړي. که چېرته دوی استقلالیت درلود موږ به هېڅ نو مشکل نه درلود. بدبختي دا ده چې هلته همیش د منځنۍ اسیا په خاطر یا جنوبي اسیا په خاطر چې هغه هند څنګ کې پروت دی، خو افغانستان پروت دی، خواته ایران پروت دی د ګاونډي او بهر ته لار لري. په همدې خاطر د هغه وخت کې اشغالګرانو امپراتوریګانو دا پاکستان جوړ کړ د پردیو مځکو کې او نوم یې په پاکستان کې خوست. دا نوم د پاکستان هم د څو قومونو څخه پراتی دي، دې نه اول حرف اخیستل شوی پاکستان ته جوړ شو. موږ هېڅ وخت دوی سره جوړ راتلک نشو کولی، دوی موږ سره نشي کولی په دې چې دوی خود مختاره نه دي. موږ چې څونه دوستي غواړو دوی موږ سره دښمني کوي. راړو روسیا په هکله چې جال جوړی د افغانستان او د پاکستان سره وکړي. دې کې شک نشته چې روسیا یو برقدرت د نړۍ ده، د امنیتي شورا دایمي غړی ده او خصوصا دغه منطقه کې هیڅ وخت روسان نه غواړي چې جګړه وشي او یو بل خنډ جګ شي، یا د چین په مقابل کې یا د روسیې یا د منځنۍ اسیا په خاطر. او پاکستان هم د شانګهای سازمان اصلي غړیتوب هم لري چې هغه هم بنیانګذار روسیا د شانګهای د سازمان. طبیعي خبر ده چې روسان هم تشویش کې ده. روسان تقریبا غلط نه کم 3-4 میاشتې مخکې شخصا رئیس جمهور پوتین اعلان وکړ اسلامي هیوادونو باندې خصوصا د اسیا هیوادونو باندې کوشش وکړي چې تاسو خپل مابین کې خپل مناسبات خراب نه کړئ، چې امریکا او ناټو او اسرائیل همدې ته ناستې چې اسلامي هیوادونو کې جګړې شروع شي او همداسې وم شو. تقریبا 2 کاله مخکې دا وجدار ورکړل شوی، اختار ورکړل شوی. بیا د روسانو رئیس جمهور بیا اختار ورکړ. هند باندې ډېر فشار واچو، په همدې پاکستان باندې آیتان راغلل چې جګړو ته لار اواره نشي او خصوصا د داعش ډلو ته ځای ورنه کړل شي. خو بدبختانه چې نن پاکستان کې بیا هم ترهګري ډلې تربیه کېږي، روزل کېږي، تنمیلېږي. حتی امریکایان هم غیر مستقیما غیر رسمي اډې لري په پاکستان کې، د نه هېڅوک سترګې پټولی نشي. د افغانستان خلک تقریبا نیمه پیړۍ په جګړه کې وو او نیمه پیړۍ جګړه تجربې ولیدلې چې موږ په میلیونونو انسانان کډوال شو، په میلیونونو انسانان موږ د خاور لاندې شول، په میلیونونو انسانان نن موږ کونډې رونډې بورې یتیمان کوڅې ته ډکې دي. اقتصاد هم د صفر سره ضرب ده. په 20 کلو کې وګورو ګاونډیانو سطح اقتصاد چېرته ورسېد او موږ چېرته یاستو، موږ څه کمبود لرو په دې هېواد کې. نو دا ټول د دغه ګاونډي له لاسه همدغه د لرې هېوادونو او د خصوصا د انګلیس او خپله 3 ماتې چې په افغانستان کې تجربه کړي دي او دغه انتقام جویي د افغانستان ملت سره روان ده تر نن زمانه پورې. یعنې لاملونه یې همدوی کېدلی شي. عامل همدا انګلیس ده، همدا امریکا ده. امریکا په لوی اهدافو غواړي دا جغرافیه کې جګړه وساتي چې هغه د روس په ضد ده، د روس سرحدات ناامنه کړي، چین اقتصاد لارې ونیسي وتړي، د ابریشمې لارې وتړي. دغه مسایل نه غواړي دلته اوسي. په دې کې که دغه آسیایي هیوادونه یا آسیا بار اعظم خود مختار شي، طبیعي خبره چې امریکا به نور د بحرونو شاته څوک په رسمیت ماته نه پیژني، ضرورتونه به ورته نه. نن چې امریکا د بحرونو نه دېخوا راځي، لاسوهنې کوي، استخباراتي لوبې شروع کړي. یو تعداد دغه په پردیو خاورې کې لاسپوڅي حکومتونه جوړ کړي دي. د انګلیس د امپراتورۍ نه چې په عربو کې کویت جوړ کړ، د سعودي او د عراق ترمنځ د عراق خاوره یې ونیوله په نامه د کویت. یو لاسپوڅه انسان پیدا که امیر ورته جوړ که. هغه جګړې تاسو صدام په شکل اعدام سو. همداسې راغی اسرائیل جوړ کړ د فلسطین په خاوره کې. همداسې د افغانستان او د هندوستان 2 ایالته 2 ایالته 3 ایالته د افغانستان یې ونیولل. دا پاکستان هم په نامه موږ ته جوړ کړه. هلته کوریای جنوبي په هغه کې جوړ کړه په جنوبي اسیا کې. دا یو نو پرابلمونه دغه خپل امپراتورګانو جوړ کړه چې دغه موږ لاسونه دوی ته ونه رسېږي تر هغه ځای. او دلته یو مدافعوي خط جوړ کړه او دلته هغه انسانان دایمي په قدرتو رسېږي چې هغه د دوی غلامان دي، دوی مزدوران دي.
وینان به ته فرمان به ته ډوډۍ ورکوي تجهیز هم کوي تمویل هم کوي بیا نیابتي ډلې د دوی په هیوادونو تربیه کیږي او دغه جګړې شروع کړي چې نن په عرب هیوادونو هم په تکلیف دي د اسرائیلو سره او دلته دغه هیوادونه د پاکستان سره په تکلیف امان صاحب تاسو یادونه وکړل چې دوی ډلې روزي د دوی پر خاوره کې روزل کیږي ولې دوی پر تار اړي پر افغان خاوره د تور پوري کوي نن د کوم مخ په اساس دا گاوند پاکستان راپورته شوی ده خپل سری بمبارۍ پر افغان خاوره کې وي د بیا ځل لپاره د څه په غوښتنه دي د څه په لټه دي دوی پس له اشغال د افغانستان نه کوم په یادي دوی یو نوه عملیات شروع کړل پښتونخوا کې په نامه د ترهګرۍ همدغه افغانان کډوال کړل مجبور یې کړل چې وزیرستان خلک راغله افغانستان ته او په سرحدي سیمو کې د بیچارهګان ځای په ځای سو هغه ټول ثبت و راجستر د حقوق بشر د سازمان یا د ملل متحد سازمان که ثبت دي او ولته کومکونه کم د لغوي نه غدود ورکوه هغه سته دي اته د محل خلکو دوی ته کومکونه کول هم په خوست کې هم په پکتیکا کې هم په ننګرهار کې ولې هغه خلک همدغه فوج د پاکستان هم اته بمبار کړل چې وزیرستان سیمې خوشې کړي کله چې افغانستان ته راغله کډوال سو افغانستان دننه د صفري خط نه راتېر سو دې خواته راغلل دلته اوس په سره روان دي هغه بیچارهګان دلته وزني دې کې زمونږ افغانان وژل کېږي هغه هم ټول ماشومان ښځې زنانه هغه کورونه دي چې فقط د باران مخه یې نیولې ده نو په دې خاطر باندې دوی موخه همدا دي چې افغانستان هم نه کړي او ما مخکې بیا ویل چې دا د امریکا پروژې دي چې غواړي د افغانستان انتقام جوړ وکړي اوس موږ د داعشان په نامه د داعش ډلې تربیه کوي پاکستان کې افغانستان کې بیا کورنۍ ته جګړو ته لمنه ډېره زیاته مننه امان صاحب کوم عوامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو لامل شوي دي په کراتو پر افغان خاوره بریدونه کیږي بمبارۍ کیږي د پولو تر څیرمه هم کشال رامنځته کیږي هغه لامل جوت نه وي په ډاګه نه وي یوازې یو بهانه او د بهانې په تور دوی بریدونه ترسره کوي ګورې که موږ دغه پس له اشغاله درې نیم کلن حکومت د امارات اسلامي څخه کله افغانستان کې په قدرت ورسېد موږ ټول امیدواره دې ته وو چې نور دایمي صلح ته موږ ورسېدلو او خپل ژوند به ارامه تېروو او آهسته آهسته آمادګي به دې ته نیسو چې خپل کډوال چې په ایران کې دي او په لرې هېوادو او نږدې هېوادو کې دي بېرته راسي خپل مورنۍ وطن ته او ځای په ځای سي افغانان یو دایمي صلح ته موږ ورسېږو موږ هېڅ وخت دا فکر نه کوو چې پاکستان به بیا هم لکه 50 کاله یا نیمه پیړۍ د افغانستان په امورات کې مداخله کوي بیا به مداخله شروع کړي پاکستان حکومت یو ځل بیا ځان ثابت کړ چې دا یو لاسپوڅی حکومت ده ملت یا قومونه د پاکستان یا هغه په نامه د جغرافیه چې پاکستان په نامه یاده شوې ده او انګلیس دا نوم انتخاب کړی ده په 1949 کال کې او جوړ شوی ده په 1940 کال کې نو دغه پردی خاوره باندې بل نوم کې خوست او کني دا مکه افغانان دي چې د یو هیواد خلک وو او دغه وزیرستان خلکو همدغه خیبر خلکو وملي د چې انګلیسان د څونه دلته لمنځه ویوړل افغانستان درې ځلې دلته ازادي اخیسته د انګلیس د اشغال نه هغه وخت کې نو اوس هماغه انګلیس خپل لاسپوڅي په حکومت کې په زوره کې نه او غواړي چې انتقام جوړي د افغانستان د حل نه وکړي او دغه لاسپوڅی او کرایي اردو د پاکستان یا فوج په نامه چې دلته چې هر څوک راسي هر رقم حکومت راسي د پاکستان په خوښه حکومت نه ده او غواړي چې دا یو 15مه صوبه جوړه کړي او د خارجي سیاست باید پاکستان وټاکي کم قراردادونه چې موږ غواړو نړیوال سره وکړو هغه به د پاکستان د اسلام آباد لخوا نه کیږي هغوی په دغه ارزو ارمانونه دي او د او انګلیس هم دا ارزو ارمان لري چې افغانستان نوم نور په نړۍ کې ملل متحد کې ختم کړي ګورې موږ ته په نامه د خراسان ډلې جوړې شولې په نامه د ټالوال د شمال جوړ شول په نامه د دې چې تجزیه کوو افغانستان په نامه چې پښتون د زبان سره خپل مابین کې جوړ نه راځي دا صورت چې موږ قرنونه دلته ځوان کړی مشترک موږ قرنونه همدغه اشغالګرو په مقابل کې متحدانه همدا د افغانستان ملت او ملیتونه یو ځای جنګېدلي دي او خاوره ازاده کړې ده اوس راغلو تجزیه د افغانستان ته
دوی غواړي چې په ملل متحد کې نړۍ په سطح د افغانستان نوم په ملل متحد کې نور نوم وسی یو خراسان سي بل پښتونستان سي لمنه دې ته حل کیږي جګړې دې ته روانې دي نیابتي ډلې دغه کارو ته جوړیږي یو تعداد بدبختانه پنامد افغانان او دې ته لا شاباس وی لا پاکستان تشویقي لا پاکستان ته شاباس استحق بجانب غني سرازه د افغانستان خلک د صفری خط نه دی خو بمبارد کوه هغه زموږ افغان ورونه دي موږ راټکه پراته دي پښتانه افغانان پراته دي بلوچستان زموږ ورونه دي ولی اوغي زندانونه په پاکستان ډکړې د پنجاب ملل متحد باندې غږ کومه څلار سي یو دفعه د حقوق بشر څنګه د لاړې سي د پاکستان زندانونو دی وګوري چې زندانو کې څوک پراته دي ولې پراته دي په څه دلیل پراته دي او د کوم قوم پراته دي کوم ذبح خلک هلته پراته دي زندانونه ډک دي ځوانان وژل کېږي قومي مشران تروریږي یعنی یو نفر نس کولی سرجي کې او دغه بیچارهګان څه نن له مجبورتونو کورونه خوش کړي که افغانستان ته راغلي تیارې پسې راځي F-14 نه پیغام څه شی راځي په داخل د افغانستان کې آزاد افغانستان کې غواړي بمبارد وکړي په دې دلیل باندې دوی هېڅ وخت موږ سره جوړ نه راځي موږ دلایل معلوم دي د افغانستان د خلکو او پاکستان څه غواړي دا د افغانستان ملت پرې ښه پوهېږي ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ